بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ستاسې د صحت او عافیت په هیله. ګورې په تیر درس کې د سورة الاحزاب په تیر آیاتونو کې الله پاک موږ ته د غزوة الاحزاب هغه اختصاصي د دغه خندق د غزا په اړه باندې بیان وکړي او دا یې موږ ته وفرمایل چې تاسې هغه وختونه در په یاد کړئ کوم وختو کې چې الله پاک پر تاسې باندې رحمت نازل کړي او تاسې ته یې په دغه جنګ کې کامیابي درکړله. پر تاسې باندې د کښته او پورته څخه یعنې د هغه شرق او د غرب څخه پر تاسې باندې حمله وسوه د مدینې منورې ده. هغه 40,000 پوځ چې د 3,000 مسلمانانو هغه متزلزل مسلمانان چې په هغوی کې ځینې دغه متزلزل هم وو، یعنې مطلب د منافقین هم وو چې مطلب هغه شمېره یې معلومه نه ده. دغو 3,000 مسلمانانو په مقابل کې دونه قوي لښکر راځي او په داسې سخته ورځ باندې نو الله پاک وایي دا هر څه دا د دې دپاره دي چې ما تاسې امتحانوله، ستاسې مؤمنان ما ستاسې نمرې مې کتلې چې په دې دنیا کې تاسې په ابتلا کې تاسې څومره کامیابه کېږئ. ګورې د هغه د ژوند هدف هم ډېری کسان مختلف شان دي. ځینې کسان یې یعنې که داسې په عموم کې ووایو د ژوند لپاره یې مختلف اهداف یې ښیي. یو دا دی چې دوی په ژوند کې ځینې سټیجونه یې ښیي چې زه باید دغه ځای ته ځان ورسوم، دغه ځای ته ځان ورسوم، دغه ځای ته ځان ورسوم او باید دغه څه وکړم. ولې دا هم داسې معقول شان چې داسې نه دی چې مطلب شرعي مشکل لري. دا حقیقتي دی مګر اصل کې باید دغه شان دونه قوي نه سي، دونه باید زور ونه لري چې بیا زموږ څخه هغه اصلي شی پاتې کړي. مثلا د یو چا دپاره هدف دا دی چې دی په ژوند کې یو ډېر ښایسته کور ولري، یا مثلا کوم اختصاصي ځانګړنې چې دی د ځان دپاره په خپل فکر کې لري، یا مثلا یو څوک وایي چې زه باید په درسو کې دونه مخته ولاړ شم، په دغه شي کې باید ما دکتورا او په اصطلاح PhD کړي او داسې باید دغه پوزیشن ته ځان ورسوم. د دې ستاینه هم الله پاک کړې ده. همداسې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي المؤمن القوي احب الى الله من المؤمن الضعیف، او هغه مؤمن چې قوي هغه د الله ته د ضعیف مؤمن ډېر ښه دی. او اصل کې دغه متمیز والی او داسې په خپل مسلک کې قوي والی دا هم الله پاک ستایلی دي. همداسې په اسلامي شریعت کې هم دا شی ستایل شوی دی چې څوک په خپل مسلک کې مخته ولاړ شي او ډېر ښه کار پکښې وکړي. یعنې دلته کوشش هم ستایل کېږي. ولې زما هدف دلته د هغه ژوند عمومي هدف څخه دی چې د هغه ټول ژوند تمرکز دی د هغه دپاره دی. ګوره که چیرې یو څوک وظیفه کوي هغه هم په هغه نیت یې کوي، که چیرې یو څوک په خپل مابینځ کې روابط نیسي هم د هغه دپاره کوي، رضا او په اصطلاح وایي خوابدي دواړه د الله دپاره وي. همداسې که چیرې یو چا سره مرسته کوي، که چیرې همداسې په شخصي ژوند کې که څوک انتخابوي، همداسې که څوک ملګري لري، یعنې دغه د ټولو شانو اهداف د وظیفې او د مسلکونو دا ټوله باید د ده پر هغه عمومي هدف چې هغه ابتلا ده او د الله په امتحان کې کامیابه کېدل دي دغه باید دي. ولې الله پاک هم په د سورة الکهف کې که چیرې د آیات تاسې اورېدلي داسې فرمایي چې وایي انا جعلنا ما على الارض زینة لها لنبلوهم ایهم احسن عملا. وایي موږ په مځکه باندې هغه څه چې په مځکه کې شته وایي هغه موږ ښایسته ګرځولي دي تر څو لنبلوهم ایهم احسن عملا، تر څو موږ دا پیدا کړو، موږ ابتلا کړو چې کوم یو په تاسو کې ښه اعمال کوي. ګورې په ژوند کې دغه مجازي خوندونه بیخي ډېر دي. الله چې که یو عاقل انسان متوجه سي نو پوهېږي چې دا اصل کې دونه نه دي. خو د ابتلا په اړه باندې الله پاک په قرآن کریم په مختلفو آیاتونو کې مختلفو ځایو کې ذکر کړی دي. سورة الملک هم همداسې وایي چې تبارک الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحیاة ليبلوکم ایکم احسن عملا. نو الله پاک هم په دې آیات کې داسې فرمایي چې الله پاک هغه ذات دی الذي خلق الموت والحیاة، کوم چې ژوند او مرګ یې پیدا کړي دي، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تر څو ابتلا کړي ایکم د تاسو څخه کوم یو احسن عملا ښه کار کوي یا ښه اعمال کوي. نو اصل کې د ژوند عمومي مفهوم د اسلام او د نصوصو څخه چې موږ اخلو نو یعنې ډېر آیاتونه او ډېر احادیث یوازې د امتحان او د ابتلا په اړه باندې شته چې موږ ډېر نږدې ته رسېږو چې اصل کې د ژوند مفهوم هم دا دی چې د ژوند په هره برخه کې موږ باید فکر وکړو چې داسې نه یو ګناه راڅخه وسي. ګورې الله پاک په سختو شرایطو کې یو څوک ابتلا کوي، امتحان ورڅخه اخلي، همداسې په ډېر خوشحالۍ شرایطو کې هم اخلي.
په سختو شرایطو کې هم همداسې دي. اوس لکه الله پاک چې وایي داسې هغه ورځ د په یاد کړه چې داسې سختي و در باندې، داسې سخت حال و، داسې بد حال و چې پر خپل کور وبېرېدلاست، 40 ځل لښکر مو مخته ولاړ و، شا او مخ ته خوا څخه حمله در باندې سوې وه. ما دلته مؤمنان ابتلا کول داسې بیان کړي په دا څېره ایتو کې. همداسې د ژوند په هره برخه کې همداسې دی چې چاته یو فرصت په لاس ورسي. زه ځمه یو سفر مفت سفر په لاس راغلی دی، نو که چیرې بیا زه ولاړ سم بې له محرمه څخه، نو ما دپاره بیا ګناه لري او دا سخته ګناه ده، در هغه وخته پورې به الله پاک پر ما باندې هم لعنت وایي. نو دا خپله په دې کې که چیرې زه ولاړ سم او دغه سفر وکړم، نو زه به په دې امتحان کې ناکامه یم. همداسې د ژوند په نورو برخو کې هم موږ ته یعنې هر ګړۍ او هره ورځ موږ ته په مخه راځي، هر ساعت چې مخ ته ځو، هر ساعت چې موږ یو نامحرم شي ته ګورو، هر وخت چې موږ په ښه او په بد کې چې موږ ته په دې دنیا کې ګټه لري او یا تاوان لري، په دغو دواړو برخو کې موږ الله پاک ابتلا کوي. نو الله عز وجل چې موږ په امتحان کې الله په دغه سپېڅلي امتحان په دغه سخت امتحانو کې په ټولو کې کامیابه کړي، په اخره خاتمه دې مو الله په ایمان کې. بیا نو الله پاک رسول الله سلام ته فرمایي چې وایي قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت بالقتل واذا لا تمتعون الا قليلا. ورته وایي چې دغه فرار او د تېښت او ځغستا به تاسو ته فایده ونه رسوي. که چېرې تاسو وځغلئ نو د مرګ او د قتال او د جنګ څخه که ځغلئ، دا به تاسو ته دونه فایده ونه کړي، بلکې داسې کوچنی ژوند به د لږ خوند لپاره تاسې د هر څه داسې ورکوئ. نو نن آیات کې الله پاک فرمایي موږ ته نن ورځ درس دې داسې شروع کېږي. قل ګوره هغه موضوع شروع ده، هلته یې ویلي دغه قل موضوع شروع ده چې وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي دوی ته ووایه دا کار وکړي، دوی ته ووایه د تېښته به هېڅ فایده درته ونه کړي. همداسې دلته هم الله پاک فرمایي وایي قل، وایي تاسو ورته ووایئ من ذا الذي کم څوک به من ذا الذي هغه څوک به یعصمکم وساتي من الله د الله څخه به مو څوک وساتي. ان اراد بكم سوءا او اراد بكم رحمه، که چیرې اراده وکړه دغه الله پاک سوءا معنا بد یا د عذاب د بدۍ او د هزیمت او د دې اراده وکړه من الله یعنی یعصمکم تاسو به وساتي من الله د الله څخه. ان اراده که چیرې اراده وکړه الله پاک بكم په تاسو سره سوءا د یو بدوالي یا د یو سختۍ یا د یو خطر یا د یو مصیبت راوستلو، او اراده یا اراده وکړه بكم په تاسو سره رحمت د رحمت کې د رحمت اراده وکړل او یا کې د بدۍ اراده وکړل. ایا داسې څوک شته چې د الله د دغه رحمت یا د بدۍ څخه څوک وساتي؟ د یو ډول دغه دی چې دا کس تاسو نه وینئ چې الله پاک پر تاسو رحمت کوي او هغه کس راسي مخ ته یې ودرېږي، یا د الله پاک پر تاسو غضب نازل کړي، سوء در رسوي، بدوالي در رسوي، خطر در رسوي او یو څوک راسي او مخ ته یې ودرېږي. ولا یجدون لهم من دون الله ولیا ولا نصیرا. ولا یجدون او نه پیدا کوي، نه به پیدا لهم دوی لره من دون الله بېله الله څخه ولي یا کوم دوستو یا کوم کس چې هغو ته نفع رسي، ولا نصیرا او هم نه کومک کوونکی. یعنی الله عز وجل چې چاته اراده وکړي د خیر یا شر یا د خطر ورسولو او یا همداسې د رحمت ورکولو، نو آیا داسې څوک شته چې مخ ته یې ودرېږي؟ بلکې هېڅوک داسې نشته. د الله پاک سوال کوي چې داسې بیخي مطلق ممکن نه دی، یوازې الله دی، بېله الله څخه تاسې بېله هغه څخه ولي او نصیر کس نشي پیدا کولی. الله پاک فرمایي قد يعلم الله المعوقين، وایي قد په تحقیق سره یعلم پوه شو الله عز وجل، یعلم الله وپېژندل الله پاک المعوقین منع کوونکي د جنګ څخه د جهاد څخه چې مجاهدین منع کوله د عذاب په جنګ کې او یا په نورو جنګونو کې. الله پاک دغه معوقین یا منع کوونکي وپېژندله منکم له تاسو څخه، والقائلین هغه کسان چې ویونکي وه یا هغه قائلین یا هغه کسان چې هغوی بیانونه کول اخوانهم و دوی خپلو ورونو ته هلم الینا راسئ زموږ ولورو ته، هلم معنا راسئ الینا او موږ ته، ولا یأتون او نه راځي دوی البأس یعنی کوم باک یې نه راځي، یا اصل کې دلته د جنګ مطلب دی، ولا یأتون البأس دا جنګ ته نه راځي الا قلیلا مګر لږ، یعنی اصل کې دوی دغه د ظاهري شرم و د دې سبب چې بې غیرته مشهوره نه سي، نو دوی دغه جنګ ته راځي، مګر اصل کې د دې دپاره راځي چې هغه د شرم و د ننګ و د دې شیانو د مخنیوي دپاره او همداسې د ریا او ظاهري مخته والي لپاره دوی دا جنګ ته راځي. په دې سبب هم داسې کم راځي، څه هغه رښتینولي یې په جنګ کې نه وي. اشحة علیکم، نو اشحة معنا بخیلان دي علیکم پر تاسې باندې، یعنې ستاسې سره په اهانت او مرستې کولو سره، همداسې په نفاق اچولو کې، همداسې ستاسې په منځ کې دا کمه همدردي و، کم
هغه انسجام او کم قوت چې مسلمانان په خپل منځ کې لري پر هغوی باندې دوی بخیلان دي. دا کومه ورورولي او ملګرتیا چې تاسو سره لري شحتن علیکم دوی بخیلان دي علیکم په تاسو باندې دا نه در باندې پیرزو کېږي. فاذا جاء الخوف کله چې راسي ویره یعنی کله چې دشمن راسي کله چې خطر راسي رأیتهم تاسو به دوی وویني ینظرونه ګوري به الیک و تاسو لره تدورو ګرځي به دوران به ورکوي اعینهم خپلو سترګو ته کالذي یغشى علیه من الموت په داسې ډول سره یغشا کوم چې په باندې بېهوشي راغلي دي علیه پر دې باندې من الموت د مرګ یعنی دغه د مرګ د سکراتو د په اصطلاح وایي دغه کومې د زکندن شپې دي یعنی کله چې ویره راسي پر تاسو باندې کله چې ویره راسي نو دوی د سترګې داسې سره اړي لکه هغه د زکندن په شپو کې. فاذا ذهب الخوف کله چې بیا دغه خطر او ویره کمه سي یعنی دلته خو جنگ کې مسلمانان کامیاب شول نو اوس خو نو د غنیمتو خبره شوله او غنیمتونه پاتې سي ټول سي سلقوکم نو دوی تاسو ته ضرر ورسي یا ضرر درسي یا تاسو خوږوي یا تاسو ته اذیت درکوي بالسنة په ژبو سره حداد هغه تیرې ژبې د اوسپنې په ډول یعنی داسې تیره ژبو باندې تاسو تکلیف درکوي اشحة علی الخیر کوم چې دوی حریصان و بخیلان دي علی الخیر معنا پر غنیمت پر دا ګټه باندې یعنی ګوري دا کسان چې دوی ته پر دوی باندې فتنه راسي خوف راسي پر دوی باندې ویره راسي خطر وویني نو دوی د سترګې داسې اړي لکه دوی چې د سکندن په سبب چې پر دوی باندې بېهوشي راغلي مګر کله چې بیا د ویره ولاړه سي د غنیمتو وخت سي بیا نو د دې ژبې داسې تیرې سي چې بیخي بره پر دغه بالسنة حداد تیرې ژبې اشحة علی الخیر پر غنیمت پر مالو باندې بیا ډېر پهلوانان پر هغه باندې بیا ډېر شي هغه هم داسې په پښتو کې داسې متل دی چې وایي چې جنګ سوړ سو میری تود سو نو چې جنګ سوړ سي اب الله خو نو میری راولاړ سي دلته د غنیمت وخت دی نو د غنیمتونو د پیسو د ټولېدو خبره ده بیا هغه وخت کې د تیزوالي ډېر د منافقین هم همدا خاصیت چې په اسلامي شریعت په احکامو کې سستي کوله د علما چې هم فرمایي چې منافق دغه علامه ده مثلا یو علامه دا یادوي چې وایي د مازدیګر لمونځ ناوخته کوي یا د سهار لمونځ ناوخته کوي هغه په دې سبب چې منافقینو په هغه وخت د صحابه او د مسلمانانو له خوا څخه داسې پېژندل کېدله چې دوی به سهل انګاري کوله اساني به یې کول په احکامو کې یا بې اسانه بلله لکه اوس چې مسلمانانو کې دا شی رایج شوی دی ولې هلته په هغه وخت نو د منافقینو حکم یو څه بیل و ځکه هغوی مطلق په زړه کې هم ایمان نه درلودی په ظاهره باندې درلودی نو دوی به چې دا ظاهري باندې مسلمانانو په زړه باندې په دوی په دې ډول داسې ځانونه مطمئن کول چې دوی به کمزوري کول په اسلامي شریعت کې او دا هر څه به یې داسې اسانه انګېرله یا بیا د خپلې ګټې دپاره کومو شیانو کې چې به د دوی ګټه وه هغه شیان به یې راپورته کول او هغوی به یې ټینګ نیوله کومو شیانو کې چې به ګټه نه وه هغه په شیان به یې نه ټینګ به یې نه نیوله د ځانه سره. بیا الله پاک فرمایي اولئک لم یؤمنوا فاحبط الله اعمالهم دا کسانو لم یؤمنوا ایمان نه دي راوړي فاحبط نو خراب کړل باطل یې کړل الله پاک اعمالهم د دوی عملونه وکانه ذلک علی الله یسیره او په تحقیق سره دا پر الله باندې ډېره اسانه خبره ده. ګورې دا کسانو چې په جهاد کې هم ګډون کړي او ډېر کمه ګډون یې کړي دي ولې دوی مخلصین نه وه. مخلص هغه کس ته وایي چې هغوی رښتینی یې الله پاک ته او هغوی یوازې خاصوالی کړي الله پاک دا کار دپاره یې د غنیمت دپاره یې نه یې کړي د شرم څخه یې نه یې کړي د قوم په خاطر یې نه یې کړي د وطن په خاطر یې نه یې کړي د ژبې په خاطر یې نه یې کړي د سمت او دیني شیانو څخه بغیر راولاړ شوی او د الله د دین دفاع د الله د کم اساسات یې علیه ایښي چې مثلا د خپل مال دی د خپل ابرو عزت دی د خپل دغه څو شیان چې ایښي دي او نو د ده اساس دغسې شی نو بیا الله پاک دپاره دی مخلص دی ولې دا کسان مخلصین نه دي دا کسان د غنیمت پر وخت راولاړېږي په څه کې چې ګټه ویني بیا په هغه کې راولاړېږي. یحسبون الاحزاب یحسبون دوی داسې حساب کوي یعنې داسې ګمان کوي الاحزاب دغه ډلې نه دي دا جنګ دغه کفار او مشرکین لم یذهبوا نه دي تللي یعنې دوی داسې فکر کوي چې هغه لا نه دي تللي د دوی بیره در اوسه لا په زړه کې ده. وان یأتي الاحزاب که چیرې بیا هم راسي د احزاب یودو نو دوی محبت لري یا دوی خوښوي څه شي لو انهم که چیرې دوی دغه منافقین خپل ځانونه ښیمانه دوی دپاره دا خوښه ده که چیرې بیا جنګ راسي جنګ وموښلي او دا کسان دا کفار بیا احزاب بیا راوګرځېږي حال دا چې هغه وختي لا تللي دي او دوی ناکه ویره په فکر کې دي
وایي که چیرې بیا هم دا اراده سي د دوی دپاره دا خوښه ده لو انهم بادونه چې دوی بادونه معنا په بدیه او د ښاره څخه لرې په ځای کې واوسېږي فی الاعراب یعنې د ښاره څخه لرې په اعرابو کې یسألونه بیا به دوی پوښتنې کوي عن انبایکم د خبرونو څخه د احوالو څخه د مسلمانانو یعنې ګورئ دا کسان دا منافقین چې دي الله پاک هم وایي دا کسان د اوله سره د قتالو د جنګ اراده یې نه ده کړې او دا کسان نشي کولی چې دوی قتال وکړي او نه جهاد کې ستا سره ملګري دي دوی په دې بیره کې اوس هم چې وایي داسې نه بیا راوګرځېږي او که راوګرځېدل دا داسې کوي چې اعرابو بادونه فی الاعراب د ښاره څخه لرې په اعرابو کې په کلو کې په بدیاوو کې هغوی بیا ژوند کوي او بیا به د هغه ځای څخه خبر اخلي یسألون عن انبایکم ستاسې ته بړه به خبرونه اخلي بیا نو الله پاک فرمایي ولو کانوا فیکم ما قتلوا الا قلیلا وایي که چیرې بیا هم دا منافقان خو اوس درسره نه دي ولو کانوا که چیرې وایي فیکم په تاسې کې ما قتلوي نه به وایي جنګ به یې نه وی کړی الا قلیلا مګر لږ یعنې د دوی دغه ظاهري چې دا مخ ته مخ ته کېږي دا د مسلمانانو لپاره فایده نه لري حتی نور هم تاوان هم لري که چیرې هم دوی وایي بیا هم جنګ نه وی کړی کړي به وایي خو ډېر به کم وایي او هغه د مجبوریت او د ضرورت په اندازه به کړي وایي زما زه خپل ځان په مخ ته ظاهري ډول سره نور خلکو ته وشي نو الله عز وجل دې موږ د ژوند په ټولو امتحانونو کې کوم چې د الله له خوا څخه ایښودل کېږي الله دې مو د هغه څخه کامیابه کړي په راهنو کې په صورتونو کې به انشاءالله د مؤمن په اړه باندې بیان وشي چې هغه الله پاک هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو اسوه یعنې بیلګه بلي چې مؤمنانو ته هم لارښوونه کوي چې لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه نو انشاءالله هغه درسونه به ووایو نو الله پاک دې موږ ته د ښو اعمالو توفیق راکړي السلام علیکم ورحمة الله